أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. په بني اسرائیلو کې مشهور پیغمبر حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام، آخرنی پیغمبر حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام، په مابین کې نور ډیر رسولان راغلي دي. نو رب کریم د دغه دوه غټو اولو العزم پیغمبرانو نومونه اخلي چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دي. دا نور انبیا په مابین کې په اتباع په عنوان باندې ذکر کوي. خدا چې دا څومره انبیا راغلي او د کوم مقصد دپاره راغلي، بني اسرائیلو د هغو سره څه کړي دي، هغه د بد عاقبت، بد اخلاقي، بد عمل خدای په مابین کې ذکر کوي چې دا توبیخ د موجوده یهودو ته چې کوم د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې موجود و، هغو ته توبیخ ده. الله تعالی وی ولقد آتینا موسی الکتاب، په تحقیق سره ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب چې تورات ده. وقفینا من بعده بالرسل، او موږ اتباع کړې وه پس د راتګ د ده نه په نورو رسولانو سره اتباع مو کړې وه. د ده په تابه مو نور هم وروسته ډېر رسولان، حضرت ذکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، شمعون علیه السلام، حزقیل علیه السلام، ډېر انبیا خدای په مابین کې نور رالیږلي. او آخري پیغمبر د بني اسرائیلو و آتینا عیسی ابن مریم البینات، او موږ ورکړي و حضرت عیسی علیه السلام چې زوی د بیبي مریم ده. دا عام قانون ده چې په عامو ځایو کې د عرف او د اصطلاح په لحاظ چې د چا د نسب ذکر کیږي نو د هغه د پلار نوم اخیستی کیږي، پلانکی د پلانکي زوی. دا چې بدبختو نصاراو د یو کفري عقیدې په بنیاد دا خبره کړه چې عیسی علی نبینا علیه السلام د خدای پاک زوی ده. اوس که د الله تعالی زوی وای نو خو دغه نه خو غټ سعادت او غټ فخر ځای بیا نه و، بیا خو به د زویګلوي نسبت الله ته کېدو. چیرې هم چې د حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاۃ والسلام ذکر کیږي د ده د مور مبارکې نوم ورسره اخیستی کیږي، عیسی ابن مریم، د بیبي مریم زوی. او په عین حال کې دې ته هم تنبیه ده چې د پلار نشته. دا دوی د استبعاد ځای دغه باله چې پلار چې په انسانانو کې نه لري نو العیاذ بالله خدای پاک د پلار ده. دا به په یو ځای کې بیا موږ ته راشي نو اوس نه به لږ خبره پکې وکړو. د رب کریم عادت خو په دې جاري ده چې اولاد چې پیدا کوي د مور او پلار نه پیدا کوي، ام مور لري ام پلار لري. عادت الهي خو په دې جاري ده په عام انسانانو کې، لیکن قدرت خدای متعال بیا ځان ته ده. د انسانانو په سلسله کې درې انسانان د عام انسانانو د عادت په خلاف خدای پاک پیدا کړي دي. آدم علی نبینا علیه السلام نه پلار درلود نه مور درلوده. ان مثل عیسی که مثل آدم، نه پلار و نه مور و. او حضرت حوا نه یغه بیا پلار و مور نه و، او حضرت عیسی علیه السلام مور و پلار نه و. دا درې انسانان د نورو انسانانو د عادت الهي په خلاف پیدا شوي دي، د خپل قدرت اظهار کوي. الله تعالی ولې په کلمه د کن ارڅ نشي پیدا کولی، خو چې اراده نفسي د یو شي وکړي، اراده هغه شی پیدا کیږي. نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کو، بې پلار او بې موره. حضرت عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا کو، حضرت حوا انا بې موره پیدا کړه. نو د دې چې مور چونکې نسبت د ده زوی ګلوي الله تعالی ته کوي، نو ځکه یې تردید الله تعالی په دا نسب ذکر کولو ذکر کوي. د ده مور ذکر کیږي، پلار نه، خو چې پلار یې نشته. او اخری حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام چې زوی د بیبي مریم د موږ هغه ته هم ورکړي وو البینات، ښکاره دلایل، حجتونه په حقانیت د نبوت خپل باندې. و ایدناه بروح القدس، او موږ تایید کړی و د عیسی علیه السلام په روح پاک باندې چې یا د خپل روح ده، روح حیات، یا انجیل ده چې کتاب د قرآن تم روح خدای پاک ویلی ده. آسماني کتابونه د انسان هغه روح ته حیات ورکوي، روح ورته ویل کیږي. او یا حضرت جبرائیل علیه السلام مراد ده. خو بني اسرائیلو څه کړه؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، ایا نو هر کله به چې راغی تاسو ته یو رسول او راتګ به وکړو په داسې عقیده، په داسې اعمالو باندې چې مینه به نه درلوده د هغه عقیدې او اعمالو سره ځانو د تاسې، نفسو د تاسې،
زړه به مو نه منل، خواهشات به نه پکې پوره کېده. تاسې څه کړه؟ استکبرتم، تاسې لویي وکړه. د نبي به نه ومنل. حتی نه منل خو څه کوي؟ ففریقا ځینې د دغه انبیاو نه هغه انبیا دي چې تاسو ته راغلي کذبتم چې تاسې تکذیب وکړه. لکه د حضرت موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام تکذیب، د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام تکذیب، یهودو د یوه تکذیب کوه، نصاراو د بل تکذیب کوه، او دواړو بیا په ګډه د پیغمبر علیه السلام تکذیب کوه. وفریقا تقتلون، او بله ډله بیا تاسې وژنئ. څه یې مخکې شهیدان کړه، په مخکینیو وختو کې انبیا علیهم الصلاة والسلام دوی په خپله شهیدان کړه. او پرون مو ویلې تقتلون د مستقبل څخه ذکر کوي. د نبی علیه السلام هم د قتل تدبیرونه بار بار جوړ کړه. دوی ته به چې نصیحت حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوه، دوی به په عذر کې دا ویلې موږ زړونه په پردو کې دي، د تا خبره زړه ته رسیږي نه، ځکه موږ د تا خبره نه شو منلی. رب کریم یې چې نه، دا دروغ ویي، اصل ملعون د خدای مو دې وساتي، د الله د رحمت لایق نه دي. علم د خدای رحمت ده، دا د خدای رحمت هغه چاته ورکول کیږي چې لایق د رحمت وي. ایمان د خدای رحمت ده، هغه چاته ورکوي چې لایق د رحمت وي. بعضې شیان داسې دي چې د بل په دعا هم خدای پاک خلکو ته ورکوي. خو علم ایمان داسې شیان دي چې په خپله تقاضا په چا کې نه وه، سوال او زاره یې نه کولی، احتیاج یې د ځان نه کوه، ځان یې تر مستغني بوله، د بل په دعا خدای نه ورکوي. د ملایانو به د خپلو زمانو په باب کې څومره دعاګانې کړي، پیرانو به د خپلو زمانو په باب کې څومره دعاګانې کړي. خو په عمومي کې چې موږ تاسې فکر وکړو، د اکثره ملایانو زمن بیلیارې، د پیرانو زمن بیلیارې. ناز یې خراب کړي، خلک یې ناز ورکوي د پلار په نسبت، دوی خپله خواري نه کوي، د پلار د مور په دعا باندې خدای په کار ذاتي نه جوړوي، ځکه د دغه شي قدر د دوی سره نه وي. اما که په دې کې طلب موجود شي، څه قدر موجود شي، بیا نو هلته هغه دعاګانې بیا ډېر لوی اثر کوي. چې دوی په خپله څه طلب موجود شي، عجز موجود شي، بیا نو د بل دعا هم ډېر لوی کار کوي. وقالو قلوبنا غلف، دوی به ویلې زړونه د موږ بند دي، کلف دي. الله وی نه، بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړی د خدای پاک په دوی باندې. ولې؟ بکفرهم، په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون، ډیر کم د دوی ایمان راوړي، ایمان نه راوړي دی. ولما جاءهم کتاب من عند الله، هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله تعالی د لوري نه، قرآن عظیم شان، داسې کتاب مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی ده، رښتونی کوونکی ده د هغه کتاب چې د دې سره موجود ده. د تورات تصدیق، د انجیل تصدیق، د زبور تصدیق په دغه قرآن عظیم شان کې شوی ده. وکانو، او دوی بدبختان وو، من قبل مخکې تر نزول د قرآن عظیم شان، مخکې تر بعثت پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه وو؟ یستفتحون علی الذین کفروا، دوی به طلب د فتح کوه په هغه خلکو چې کافران دي، د چا په واسطه؟ د دغه نبي په واسطه. یهودو چې لوی تاریخ سړی وګوري په مدینه منوره کې د دې زندگی د اوس و خزرج سره بدي، دا ډیر اوږد تاریخ ده. خو دوی به په هغه وخت کې اوس و خزرج په دې ډارول چې آینده پیغمبر را روان ده، موږ هغه به په ګډه بیا تاسې ختموو. چې د چا سره به جنگ شو، بیا به الله ته زارۍ کولې، خدای پاکه ته د موږ نصرت وکړي په هغه نبي موعود د اخر زمانې چې تا یې وعده کړې ده چې په اخر زمانه کې زه یو پیغمبر پیدا کوم، الله تعالی ته د هغه په واسطه موږ ته فتح نصیب کړي. الله به فتح ورکړه. اوس مخکې دومره قدر احترام د پیغمبر علیه السلام په زړو کې وو، خو وعده تر اخیستی شوی چې ایمان به راوړي، چې الله ته یې رسول الله واسطه کوه. خو چې کله بیا راغی پیغمبر علیه السلام او هغه صفات ټول کې موجود و چې په تورات کې ذکر و، ښه یې ومپېژنده، بیرته بیا منکر شو. ولې؟ د حسد د وجې نه، د حسد د وجې نه، د نه لورولې د وجې نه. حسد اسانه تعبیر دا وکړو چې په یو چا باندې د چا ترقي دینی یا دنیوي نه لوریږي، نو په زړه کې ورته غمجن شي. دغه غم او پریشانی کله دغه حد ته ورسیږي چې بیا خدای ته هم زارۍ کوي چې خدای دغه علم د ده نه واخلې، یا دا قدرت د ده نه واخلې، یا دا مال د ده نه واخلې. کله یې د ځان په باب کې بیا خواهشمن وي چې الله ماته یې راکړي، کله یې زړه ته لویږي چې زه خو هسې سپېره یم، علم نشم کولی، خدای د ده عزت خو مې هم نه لورېږي، خدای د ده نه یې واخلې، ماته یې که راکوې که نه راکوې، د ده نه دا دنیا واخلې، د ده نه دا قدرت واخلې، ماته یې که راکوې که نه راکوې.
خو چې په دی نه لورېږي دا چې حضرت پیغمبر علیه السلام راغی د دی د سرداري نظام ختم شو د دوی د دروغو شکرانې چې په کشرانو مقررې کړې وې هغه یې د لاس نه ووتې بس په زړو کې اور بل شو حسد راغی هغه پیژندلی پیغمبر چې ښه یې پیژندو چې یو ځای کې راځي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا آیت مبارکه چې نازل شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې الله خو د تاسو یهودو په باب کې داسې وایي چې دی پیغمبر علیه السلام په وصف د نبوت داسې پیژني لکه دی چې خپل زوی د زویګلوي په وصف پیژني دا خبره څومره د تاسې په حقیقت کې موجوده ده هغه ورته ویلې تر دغه یم زیات پیژنو ولې د خپل زوی په باب کې سړي ته کله شبهه پیدا کېدی شي چې کېدی شي مور یې د بل چا سره لاین جوړ کړی اما د پیغمبر علیه السلام په باب کې هېڅ شک و شبهه موږ ته نه ده پیدا شوې داسې یې ښه پیژندو دغه نه بله مثلا د موږ ثابته شوه چې ایمان نفس معرفت ته نه ویلی کېږي بعضې خلک ایمان د معرفت نه عبارت بولي وروسته دستي په نن سبق کې انشاء الله العزیز را روانه ده چې علم هم یخ ته نه ویلی کېږي چې عمل نه یي په یعرفونهم هغه نبي چې دی ښه پیژندو علم و خو عمل نه و ایمان یې پرانه وړ خدای پاک د دی علم ته علم نه دی ویلی جاهل یې ورته ویلی دي لکه خره چې په خره چې کتاب بار وي داسې مثال یې ورکړی ده دا نفس معرفت ایمان نه ویلی کېږي نو الله تعالی وی چې دوی مخکې خدای ته وسیله کوو فتح به یې غوښتې د دوی په واسطه باندې د کافرانو په مقابل کې او چې کله راغی بیا یې انکار وکړو دغه نه یو بله مسله د توسل په ذوات فاضله وه نیک خلق سړی خدای پاک ته واسطه کوی شي که نه چې د دوی په برکت خدای ته دعا وکړي چې الله د دوی په برکت ما دا مشکل حل کړي وایي او د دغو یو قوي دلیل یو دا ځای ده حضرت پیغمبر علیه السلام په دنیایي وجود جسماني وجود لا پیدا و چې خدای ته وسیله کوه نو د موجود و د معدوم هم فرق نشته خو موعود و د الله په وعده کې شک نشته یقیني پیغمبر راتلو اوس د هغه نبي موعود په واسطه باندې چې د دوی یقین و چې د خدای پاک په وعده کې شک نشته خدای پاک ته یې واسطه کوه الله تعالی مشکلات حل کول بیا چې یو وارې نبي علیه الصلاة والسلام دنیایي ظهور هم که پیدا شو منصب د رسالت هم ورکړی شو 23 کاله په دغه منصب کې خدمت هم وکړ بیا چې دنیا نه لاړ نبوت مقام ختم شو اوس خدای ته توسل ناجایز شو چې لا راغلی نه و دنیا ته نفس وعده یې وه توسل په روا و بیا چې نبوت انجام اخر ته ورسو منصب انجام کو اخر ته ورسو اوس بیا توسل نه ده په روا په مرګ خو مقام مقرر کیږي زایل کیږي خو نه ژوند په خطر کې ده چې موږ او تاسې به د ایمان سره د دنیا نه لاړ شو که نه الله تعالی مو د خاتمه نه خرابوي یو وارې چې په ایمان کې مړ شو د مرګ نه بعد خو دواري د ایمان د زوال خطره نشته د ایمان نه بعد ولایت د زوال خطره د مرګ نه بعد خو د نبوت د زوال خطر نشته د مرګ نه بعد ذاتي شی ځایله کېږي نه خطر خو یې په ژوند کې ده فلما جاءهم ما عرفوا کله چې راغی دی ته هغه پیغمبر چې دی ښه پېژندو کفرو به کافران شو په هغه باندې فلعنت الله علی الکافرین لعنت خدای پاک دی وي په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد هغه څه چې دوی اخیستن وکړه په هغه سره ځانو خپلو ته د چی شي واخیست ان یکفرو دا چې دی کافران شو په چی شي باندې بد هغه چې دی اخلي په اخیستن کوي په هغه باندې استبدال بیع او شرا په دواړو کله په معنا د بیع د خرڅولو معنا راځي کله د اخیستلو استبدال کوي په هغه باندې د ځان د برخې په چی شي چې کافران کیږي بما انزل الله په هغه الله نازل کړی بغیان لوجه د حسد کولنه په چی شي حسد کوي ان ينزل الله من فضله په دې خبره چې نازلوي الله تعالی د فضل خپل نه علی من یشاء او په هغه چا چې ورته خوښی شي من عباده د بندګانو خپلونه نبوت ولې د بني اسرائیلو نه لاړ حسد دا وشو دا چې الله یعلم حیث یجعل رسالته لایق د رسالت ولې الله نه پیژني دی ورخی مشوره ورکي چې دا پیغمبر کا خدای پاک علم لري په اهل د رسالت باندې که د خلکو په پرموده به خلک رسول مقرروي د نبوت ولې د موږ د خاندان لار دغه سبب منشه د حسد شو او فارسی کې یو شی راځي به خدا دادگان
ستیزه مکن به خدا دادگان خدا داده تا ته چې الله تعالی یو عزت یو مقام یو علم یو قدرت یو شی ورکړي ته د هغه سره حسد مه کوه ځکه خو الله ورکړی ورکوونکی خو الله تعالی ده مالک د دنیا او د آخرت خو الله تعالی ده د تا په حسد څه کېږي زړه د صرف خپل زړه د غمجن ته حسد کوي هغه ته خدای نور هم ترقي ورکوي ته حسد کوه د هغه ته خدای پاک نور هم ترقي ورکوي نو ورځ په ورځ باندې فزادهم الله مرضات تر جوړ شي فباءوا بغضب على غضب دی راجع شو په یوه غضب برسیره په بل غضب دا یهود بدبختان یو وارې په عیسی علیه السلام کافران شو هغه یې نه منه اوس چې بیا پیغمبر علیه صلات وسلام مبعوث شو بیا په دغه پسې کافران شو دغه نه مني وللکافرین عذاب مهین شته د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله کله چې وویل شي دوی ته ایمان راوړئ په هغه کتاب چې الله تعالی نازل کړی قالو دوی وایي نؤمنو بما انزل علینا موږ ایمان راوړو په هغه کتاب چې موږ ته نازل شوی ویکفرون بما وراءه کافران کیږي په هغه کتاب چې غیر د دغه کتاب نه چې دوی ته نازل شوی تورات منو علیاذ بالله قرآن نه منو چا په موږ نازل دغه منو په بل نه منو او حال ده وهو الحق دغه دوم کتاب چې قرآن عظیم شان د حق ده مصدقا تصدیق کوونکی د لما هغه کتاب لره معهم چې د دوی سره ده خو په واقع کې په تورات هم ایمان نه لري دی خو دعوه دغه لري خو په تورات ایمان په واقع کې نه لري ولې که په تورات ایمان وای خو په یغه تورات کې خدای پاک ویلي دی چې د اخر زمانه پیغمبر دا به په عربو کې راځي د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې به وي په یغه به قرآن عظیم شان نازلیږي هغه به ناسخ د ټولو ادیان سابقه وي په واقع کې پیدا ایمان نشته بیا الزامی دلیل خدای پاک موږ ته راښیي چې داسې نو ورته ووایه چې ښه دا دعوه لرې چې په هغه کتاب موږ ایمان لرو چې موږ ته نازل شوی چې تورات ته دی تاسو په کتاب ایمان نه لرو ښه دغه تورات چې درته بیانوه هغه انبیا مې ولې شهیدان کړه په مخکینیو بن اسرائیلو کې غټ کتاب په تورات نازل و د موسی علیه السلام نه بعد اکثره انبیاو فیصلې ټولې په تورات کولې بیا ما هغه ولې شهیدان کړه که په هغه مې ایمان وای خو هغه تورات یې درته بیانوه قلت ورته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ولې وژل تاسې انبیا د خدای پاک مخکې تر د نزول د دغه قرآن عظیم شان ان کنتم مؤمنین که یی مؤمنین رښتیا په تورات نو چا تورات درته خو بیانوی هغه مو ولې شهیدان کول ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون اصل سر ته اوس خدای پاک د دې ښه الزام کوي د موسی علیه السلام نه راوروسته انبیا خو څه کوي هغه موسی علیه السلام چې تورات بذات په هغه نازل ده د هغه مه کله ومنل چې 40 شپې وعده یې درکړه چې زه تورات راوړم چې دی روان شو د کویتور په لوري تاسې د غویه عبادت شروع کړه د سندر عبادت مو شروع کړه دا لار کې مکنه دا د غویه عبادت مو شروع کړه نو خو د هغه هم نه منل ولقد جاءكم موسى بالبينات په تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام په ښکاره دلایلو ثم اتخذتم العجل بیا ونیوئ تاسو خساکی په خدایي سره من بعده پس له تلو د ده نه کویتور ته د تورات د راوړلو دپاره وانتم ظالمون حال دا چې تاسې ظالمان وئ په خپل ځان باندې واذا اخذنا میثاقکم یاد کړئ هغه وخت چې واخیسته موږ هغه وعده محکمه د تاسې ورفعنا فوقکم الطور پورته کړی و موږ په تاسې باندې کویتور پرون ما خبر کې کړی وه او دا درته حکم وخذو ما اتیناکم بقوت چې ونیسئ هغه څه چې ما درکړی د تاسې ته په قوت سره پوره عمل پکوئ واسمعو او واورئ خبرې د موسی علیه السلام په اورولو د اجابت سره قبول یې کوي قالو دی ویل سمعنا موږ واورېدې خبرې د تا خو وعصینا منو یې نه دا یې په خوله نه وویلې پرون هم خبر کړی وه عمل چې په علم نه وي دا لکه د اوله نه منل اقرار خو وشو چې موږ ومنله خدای پاک غر د دی نه لرې کړه لیکن بیرته بیا په هغه خپل خره سپاره و هغه خپل عملونه یې کول نو ګواکې لکه د اولې نه چې دا فیصله کړي چې اورم خو منم نه نو ځکه دواړه الله متصل ذکر کړو قالو سمعنا وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل ورچکل شوی و په زړو د دی کې محبت خسندرکي بکفرهم په سبب د کفر د دی هغه محبت د زړو نه وت
قلت ورته ویا بئس ما یأمرکم به ایمانکم ډیر بد د هغه څه چې امر کوي تاسو ته په هغه باندې ایمان دی تاسو ان کنتم مؤمنین که چیرې یې تاسو مؤمنان دعوه د ایمان لرئ دا څنګه ایمان ده چې تاسو ته دا امر کوي چې د خدای عبادت وکړه دا څنګه ایمان ده چې د ایمان دا داسې درته چې ته چا عبادت وکړه چې په خپل لاس دې جوړ کړه سندر د زرګر جوړ کړه په اور کې وسپینې ګیڼې وسوې د هغه نه جوړ کړه او بیا یې هغه ته تاسو سجدې شروع کړې نو دا څنګه ایمان دی تاسو قل ان كان لكم الدار الاخره عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين يهودو تش خیالاتو دعوی وی چې جنت موږ ده نصارا وبم دغه ویل چې جنت موږ ده کله به ویل موږ د الله دوستان یو د الله زامن یو دا معنی په موږ کې د العیاذ بالله د الله زامن د یهودو به ویل په موږ کې عیسی عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی ده نصارا به ویل په موږ کې عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ده کله به ویل چې و ورځې به صرف موږ ته عذاب یې لن تمس النار الا نور خو موږ جنت ته اوس نو په دا خدای مني اقرار کوي چې جنت ته په ژوند څوک نشي تللی پس له مرګ نه وځي او چې د چا دا خبره یقیني وي چې زه به جنت ته ځم بیا په دنیا کې زندگی څه غواړي بیا خو د مرګ سوال کې خدای پاک ته چې د دنیا د غمونو خلاص زر لاړ شم جنت ته الله تعالی وي نو بیا داسې ورته وایي که رښتیا جنت تاسې د الله دوستان یې الله تاسې ته عزت درکړي جنت درکړي خپل دیار درکړي خپل رضا درکړي بیا خو د مرګ سوال وکړي خو الله تعالی وي په ټول ژوند به یې د مرګ سوال وکړي ولې خپل عکس په خپله آینه کې ویني خپل عمل ورته معلوم دی چې عمل په ټول داسې چې د جهنم په ټول عمر به دی سوال د مرګ وکړي بلکې تر ټوله ګناه د اوږدو عمر حادثان دي حتی تر یوم د اوږدو عمر حادثان دي چې هغه آخرت بیخي نه مشرکین خو آخرت نه مني د دنیا ژوند مني چې د چا د عقیدې باوري ژوندون نشته خو د هغه خو نه دا خواهش ډېر چې دا د دنیا ژوند دغه مې ښه و چې بل ژوند خو شته نه چا مشرکین دي چې آخرت نه مني تر هغه هم د یو د دنیا ژوند سوالونه ډېر دي حتی دا وایي چې زر کاله عمر د ما وایي هر یو دا خواهش لري خو معلومیږي چې جهنم اوس دلته ضمناً یوه بله خبره الله ته وایي که رښتیا جنت تاسې نو د مرګ سوال وکړئ د مرګ سوال روا ده تمانا د مرګ چې خدای ته مې مړ کړې دا روا ده د څو صورتونه یو د مرګ سوال د ضرر او د تکلیفو د وجې وي سړي مغز اوږد شو د سړي مسکات اوږد شو د سړي بندیخانه اوږده شوه نور تکلیفونه وو د هغې وجې نه چې سوال کوي چې خدایه نور مې مړ کړې دا دلیل د بې صبري ده دا ناروا ده د یو تکلیف د وجې نه چې سوال کوي چې نور مې خدایه د دغه تکلیفونه خلاص کړي مړ مې کړې دا د بې صبري دلیل ده دا سوال ناروا ده پیغمبر علیه السلام د مشکل د وجې نه د څوک مرګ نه کوي که په ډېرو تکلیفو کې وي بیا هم که سوال کوي داسې سوال دې کوي خدای پاکه که د ما په ژوند کې خیر وي ما ته ژوند راکړې که په مرګ کې مې خیر وي ما ته مرګ راکړې مشخص په دې مرګ سوال نه کوي یو د تکلیف د وجې نه ده یو دوم قسم سوال د مرګ د خوف د فتنې د وجې نه ده داسې نه چې ورځ په ورځ حالات په خرابېدو دي چې بې ایمانه دنیا نه لاړ نشم د ګناه نه ځان نشم ساتلی روزانه د ما نه ګناوې کېږي ملګري خراب کړي د عقیدې د خرابېدن خطر موجود شو بیا نو که سوال وکړي چې د ایمان سره مې خدای مړ کړي داسې خو نه عمل شو برباد وإذا أردت بقوم فتنة فأقبضني إليك غير مقتول پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده که نه ده کړې خدای که اله دې اراده وه په خلکو چې لوی ابتلا دا ده چې بې ایمانه شي خلک خدای ته خو مې په داسې حال کې دنیا نه بوځي چې زه په دغه فتنه کې نه یم واقع شوی چې دا ایمان خو ما سلب نشي اعمال خو سلب نشي خو موږ ته تلقین کوي نبي علیه السلام خو بې ایمانه کېږي نه د خوف د فتنې د وجې نه
که سوال کوي چې د ما عقیده سالمه پاتې شي، عمل سالم پاتې شي، خدای نه خسته بې ایمانه نشم، خلک خراب او ځان نشم ساتلی، هغه سوال روا ده. دریم سوال د مرګ د عشق و محبت په بنیاد چې په چا د عشق الهي غالب شي، د خدای پاک د دیدار تمنا په غالب شي. دا انبیاء هم دا سوال کړی، اولیاء هم دا سوال کړی، صحابه هم کړی. دا ډیر واقعات پېښ دي. لکه حدیث مبارک کې راځي د چا چې د الله د ملاقات نه بد کېږي، د الله تعالی د ده د ملاقات نه بد کېږي. د چا چې د الله تعالی د ملاقات محبت وي، الله تعالی د ده د ملاقات محبت وي. ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې د الله تعالی ملاقات خو بې مرګه نه کېږي، وایي موږ خو ټولو خلکو د مرګ نه بد کېږي، نو دا خو لکه د الله تعالی د ملاقات نه چې د موږ بد کېږي. نبی علیه السلام ورته نه، دا اوس حال نه ده مراد چې دا د صحت حال ده، دا د عمر حال ده، د زندگی. ذوالقدن وخت چې نږدې شي، مسلمانانو ته زیری شروع شي، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه، چې زیری شروع شو چې الله راضي ده، راوځه روحه د بدن نه، چې خدای پاک تا ته هغه د خپلې زندگی نیک عوضونه درکړي. په دغه وخت کې په دغه نیک عمله انسان باندې تر مرګ هېڅ شی بل محبوب نه وي، دغه یې خواهش وي چې خدای زر مې مړ کړي، هغه وخت تر مراد ده. او بدعمله انسان ته چې د ذوالقدن په وخت کې ملائکې د عذاب خبرې شروع کړي، یا ایتها النفس الخبیثه، ای خبیثه نفسه، راوځه رب ته چې ډېر درته په غضب د علامه دې وساتي. دغه روح نه وځي د بدن نه، تر هر چی شي نه زیات بیا د انسان په دغه وخت کې د مرګ نه ډېر بد کېږي، نو د الله تعالی د ده نه بد کېږي. نو د عشق و د محبت د وجې نه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخري کلمات مبارکه چې د دنیا نه د روح مبارک سفر کوي، څه وایي؟ اللهم رفیق الاعلی، د خدای د دوستانو سره یو ځایوالی غواړي چې نور د دغه دنیا نه لاړ شم، هغه د تا منازولی کوم مخلوق چې دی چې انبیا علیهم الصلاة والسلام دي، هغه د نیکو خلکو د ارواحو د یغو سره زه یو ځای شم. یوسف علیه السلام والحقني بالصالحین، نور انبیا دغسې سوالونه کوي. حضرت بلال رضی الله عنه د ذوالقدن وخت چې نږدې ده، د خوشحالۍ نه نارې وایي چې دوست به د دوست سره سبا ته یو ځای کېږي، چې روح مې وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به زه ملاقاتونه کوم. نو د مرګ تمانا درې قسمه شوه. د تکلیفو د وجې نه سوال د مرګ ناروا، او د فتنې د ډار د وجې نه روا، د محبت غلبې د وجې نه روا نه بلکې مستحب. نفس مرګ تلوار دی ولې څوک نه کوي؟ وایي د مسلمان په ژوند کې خیر ده، که نیک عمله انسان و چې یوه ورځ عمر زیاتیږي، د آخرت ګټې زیاتیږي، خو یوه ورځ چې نیک عمل وکړي، دا یو وارې چې سبحان الله وایي څومره مقام لري. او که ګناهګار انسان و چې عمر یې اوږدیږي، هم خیر ده د ده دپاره. ولې؟ امید شته چې خدای پاک د تجربو د وجې نه چې د نورو خلکو حالات خدای زړه ته د توبې توفیق ورته نصیب کړي، توبې شوق پیدا کړي، توبه وباسي، بې توبې لا نشي دنیا نه. قلت ورته ویه ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة، کوي د تاسو دپاره کور د آخرت په نزد الله تعالی خاص کر، من دون الناس غیر د نورو خلکو نه، فتمنوا الموت، نو خو تاسو تمنا د مرګ وکئ، ان کنتم صادقین، که یې رښتونې په دغه دعوه کې. خو ولن یتمنوه ابدا، هرگز به دوی تمنا د مرګ ونه کړي ټول عمر. ولې؟ بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه ګناهونو چې کړي دي لاسو د دی، مراد ټول بدن ده. خو لاس د دغه دپاره اکثره ځای کې ذکر کېږي ډېر کارونه په لاس کېږي، دا نور اندامونه لکه ورسره معاون وي، د خپلو اندامو د خپل زړه د اعمالو نه خبر دي چې د موږ ځای جهنم د ځکه یې تمنا نه کوي. والله علیم بالظالمین، خدای پاک عالم ده په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس، په تحقیق سره ته به پیدا کې د ډېر حارسان د خلکو علی حیات په ژوند د دنیا باندې. ومن الذین اشرکوا، او تر یغه خلکو نه به هم د زیات حارسان وي چې هغه مشرکین دي. حتی یود احدهم، خوښوي یو د یهودیانو لو یعمر 1000 سنة، دا خبره چې عمر ورکړی شي دی ته 1000 کاله. هو ما هو بمزحزحه من العذاب، نه ده دا خبره لرې کوونکی د لره د عذاب نه څه شی نه ده،
ان یعمر دا چې دته اوږد عمر ورکړی شي. که 1000 کاله نه 1,00,000 کاله عمر یې د جهنم نه خلاصیږي، که 1 کروڑ کاله عمر یې د جهنم نه خلاصیږي، خلاصېدنه شته نه. والله بصیر بما یعملون، خدای پاک لیدونکی د په هغه څه باندې چې دی عمل کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یهودو علماو ته به ورتلو، د دوی خبرو ته به غوږ نیو. د قرآن عظمت چې ښه یې په زړه کې ولویږي چې ګوره په تورات کې هم دغه خبرې دي چې د پیغمبر علیه السلام یې موږ ته بیانوي، بیا به یې په عین حال کې هغو ته دعوت د اسلام هم ورکوه. نو یوه ورځ د یهودو یو عالم چې بیان وکړه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویې چې زه رښتیا راته ووایه، ته خو د تورات عالم یې، د نبي علیه الصلاة والسلام علامې په تورات کې تاسو ته نه دي معلومې؟ وایي معلومې دي. دا هغه پیغمبر ده که نه؟ وایي ده. نو ولې ایمان نه راوړې؟ وایي ځکه ایمان نه راوړو په ده چې موږ د ده نه پوښتنه کړې چې تا ته وحی څوک راوړي؟ ده راته ویلې چې جبرائیل علیه السلام. جبرائیل علیه السلام خو د موږ دښمن ده. ولې دا پخواني عذابونه چې څومره راغلي دي د ده په واسطه راغلي دي، د موږ نیکوګان ده غر کړي دي. که داسې وایي چې میکایل علیه السلام یې راته ښوولی وای چې بارانونه اوري، هغه اختیار خدای پاک ورکړی، نو موږ به بیا په ده ایمان راوړی و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په یو عجیب انداز د دی نه پوښتنه کوي چې زه د تا نه پوښتنه کوم، جبرائیل علیه السلام نه منې، دښمن یې بولې، میکایل علیه السلام دوست بولې، دغه دواړه د خدای پاک په نسبت باندې څه مقام لري؟ وایي دوی دواړه الله ته داسې نږدې دي بلا تشبیه لکه د سړي په ښي مړ کې چې کوم ملګری معاون وي او د چپ لوری چې کوم معاون وي. دا نږدې په ملائکو کې دغه الله تعالی ته ډېرې نږدې دي. نو ده ورته ویلې دا نو بیا کیدی شي چې دا هم د الله تعالی دومره نږدې ده، دا هم دومره نږدې ده، د دغه دوست د دغه دښمن دغه ملائکه به بیا د جبرائیل علیه السلام د دښمنانو سره څنګه دوستي وکړي؟ دوی خو دواړه د خدای دوستان دي. نو د خدای دوستان خو په خپل منځ کې مینه سره کوي، نور خلک هم چې د یوه سره مینه کوي بله محبت سره ځي. د دنیا په یو سر کې یو څوک چې د ښه عالم سره محبت کوي، د یو ښه ولی سره محبت کوي، د دنیا په بل سر کې چې کوم نیک سړی د یو سړي ته به دعا کوي که به یې نه کوي چې نور یې وس نه رسېږي، چې دا محب د علماو ده، محب د مجاهدینو ده، محب د اولیاو ده، محب د نیکو خلکو ده. نه یې لیدلی نه ښه نه بدي، خو په دغه نسبت باندې محبت او دعا ورسره کوي چې هغه د خدای د دوستانو سره مینه لري. دا به څنګه وشي چې د خدای یو دوست دښمن بولي، بل دوست دوست بولي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې زه راغلم چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړم. هغه وایي د ما نه مخکې الله سبقت کړی و، آیتونه یې نازل کړي. ربي کریم وایي قلت ورته وایه من کان عدوا لجبریل، څوک چې دښمن وي د جبرائیل علیه السلام، جواب مقدر ده، دا سړی کافر ده. ولی؟ جبرائیل علیه السلام خو خادم ده. فانه نزله على قلبك، دغه جبرائیل علیه السلام نازل کړی ده دا قرآن عظیم شان په زړه د تا، خو باذن الله د الله په اذن، په خپل سر خو نه ده. او داسې کتاب نازل کړی مصدق لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی ده هغه کتاب لره چې مخکې تر ده تیر دي، وهدن هدایت ده وبشرا زیری ده للمؤمنین، لپاره د مؤمنینو. اصل ځای د نزول د وحی د علم اول بذات زړه ده، نور به بیا وروسته په علم کې خبره را روانه ده، الله ته نور تشریح کو. دا خو د الله په حکم راوړی دی تا زړه ته، نو په دې کې څه نقصان ده چې دوی د هغه سره دښمني کوي؟ بیا نو رب کریم مزید چې وایي من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین. څوک چې دښمن وي د الله تعالی، څوک چې دښمن وي د ملائکو، څوک چې دښمن وي د رسولانو. او موږ تاسو بلاغت کتابو کې وی تخصیص بعد تعمیم افاده د اهتمام کوي. اوس د جبرائیل علیه السلام ګوښی نوم بیا اخلي، په ملائکو کې خو شامل ده. و جبریل او څوک چې دښمن وي د جبرائیل علیه السلام، و میکال څوک چې دښمن وي د میکایل علیه السلام. جبر میک دا په معنا د عبد په عبرانی ژبه، ایل په معنا د الله، جبرائیل معنا عبد الله، میکایل معنا عبد الله. فان الله عدو للکافرین،
بېشکه الله تعالی دښمن د کافرانو. دا خلک کافران دي چې څوک د الله د دوستانو سره دښمني کوي هغه کافران دي، د ملایکې نه مني، رسولان نه مني، کافران دي او الله د ټولو کافرانو دښمن ده. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، په تحقیق سره نازل کړي دي موږ تا ته آیاتونه ښکاره. دا جواب دی وایي د یهودو بدبختو بعضې علماو د حضرت پیغمبر علیه السلام نه فرمایشي معجزې غوښتې. موږ ته داسې معجزه راوړه چې د تا په نبوت دلالت وکړي په تصدیق چې دا رښتونی نبي ده. موسی علیه السلام به لاس کاره کړو تک سپین به ځلېده، لکڼه به یې واچوله مار به تر جوړ شو. ته هم داسې دلیل راوړه. الله تعالی وي چې دا درکړي مې دي څومره دلایل، دغه هر یو د انسان د هدایت لپاره کافي نه دي. ټول معجزې د ټولو انبیاوو، ټولې معجزې د ټولې انبیاوو یوه طرف ته که، یو قرآن عظیم شان بل طرف ته که. د قرآن عظیم شان غوندې عظیمه معجزه بیا بله شته په دنیا کې؟ قرآن عظیم شان 6,600 آیاته ده. هر درې آیاتونه د قرآن عظیم شان ځان ته معجزه ده. 2232 معجزو باندې د قرآن عظیم شان مشتمل ده. دومره معجزو باندې جامع کتاب ورته موجود ده، دا نه مني بل لاس مني یا لکڼه مني. الله وی ما تاسو ته درکړي دي آیاتونه بینات ښکارا د تا په نبوت باندې تصدیق کوونکي دي. وما یکفر بها الا الفاسقون، خو نه کافران کېږي په دغه آیاتو باندې مګر هم فاسقان. خدا د یهودو بدبختو همیش دپاره دا عادت ته وعده وکړي بیرته یې ماته کړي، وعده وکړي بیرته یې ماته کړي. لکه د موسی علیه السلام سره چې دغه لیبې کولې، د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې معاهده یې وکړه بنو قریظه و ماته کړه، معاهده یې وکړه بنو نذیر و ماته کړه، معاهده یې وکړه بنو قینقاع و ماته کړه. مختلف قسم عهد شکني دی درلوده. د مخکنیو انبیاو په خوله یې د رسول الله د ایمان راوړلو وعده هم کړې ده د الله سره چې موږ به په هغه ایمان راوړو. دا وعده کوو بیرته ماتوه. ولما جاءهم او كلما عاهدوا عهدا، آیا هر کله چې دوی وعده وکړي وعده نبذه فریق منهم، بیا غورځوي دا وعده یوه طایفه د دوی نه. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثره د دوی ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله، هر کله چې راغی دی ته رسول د الله تعالی د لورې نه مصدق لما معهم، چې تصدیق کوونکی د هغه کتاب لره چې د دوی سره موجود ده. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وغورځوه یوې طایفې د هغه خلکو نه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی چې یهودي، کتاب الله، کتاب د خدای پاک وراء ظهورهم، شاته یې وغورځوه کانهم لا یعلمون، لکه دوی چې بالکل علم نه لري. دغه کتاب نه وایي دوه احتمال شته، یا دغه قرآن چې خدای نازل کو دوی هیڅ التفات ونه کړه لکه قرآن عظیم شان چې شاته وغورځي، بالکل اعتبار ورنه کړه، او یا خپل تورات هغه شاته وغورځوه. په تورات کې د قرآن عظیم شان بیانونه شوي وو، د رسول الله بیانونه شوي وو چې کله رسول الله راغی قرآن راغی دوی د هغه تورات عمل پرېښی. په تورات چې عمل پرېښی نو لکه تورات چې شاته غورځولی یې. کانهم لا یعلمون، دا یې پرېښود، آسماني کتاب یې پرېښی، متابعت دي چې شروع کړه. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، دوی متابعت وکړه د هغه څه چې لوست په شیاطینو په وخت پاچاهي د سلیمان علیه السلام کې، یا هغه څه چې لوست په شیاطینو مفترین علی ملک سلیمان چې افترا تړونکي وو، دروغ تړونکي وو په پاچاهي د سلیمان علیه السلام چې قصه یې وروسته کو. وما کفر سلیمانو، او حال دا چې نو کافر سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانان کافران شوي وو. یعلمون الناس السحر، چې ښیي دی خلکو ته جادو. او دوم دی متابعت وکړو وما انزل علی الملکین، د هغه جادو چې نازل شوی په دوی ملایکو ببابل، په بابل مقام کې. دوه ملایکې څوک دي؟ هاروت او ماروت، چې یو هاروت او بل ماروت ته. اوس نو قصې ته لږ راشو. حضرت سلیمان علیه السلام ته خو خدای متعال د انس و جن حکومت ورکړی و، په ټوله دنیا باندې حکومت موجود و. چې کله حضرت سلیمان علیه نبینا علیه السلام موجود و، د ده په موجودګي کې بعضې خلکو د جادو کاروبار شروع کړ،
چې سلیمان علیه نبینا علیه السلام په خبر شو، هغه د جادو سلسله چې دوی کوم شیان لیکلي وو هغه یې ټول راټول کړه، هغه یې ښخ کړه په دا کوم ځای کې چې دی کېناستو د دغه کرسۍ لاندې هغه ښخ کړه. د جادو د عمل بندیز اعلان یې وکړه چې څوک هم بیا جادوګري ونه کړي. هلته خو د ده پیریانو انسانان ټول تابع وو، چا مخالفتونه نه شوی کولی. چې کله حضرت سلیمان علیه نبینا علیه السلام د دنیا نه لاړ، هغه خلک چې د سلیمان علیه السلام شاګردان و علم ورسره و، هغه خو په دغه قصه خبر و چې هغه هم د دنیا نه لاړ. علم ورک شو، جهل راغی. شیطان نو دلته ذاتي کار کوي. دا شیطان د انسان په شکل کې دغه بدبختو بني اسرائیلو ته راغی، ورته ویې چې یو داسې خزانه در وښیم چې رالوڅه یې کوي ټول عمر به بیا نه کوي خلاصه. یې خو ویلې او د سلیمان علیه السلام کرسۍ ورته وښوه چې د دغه کرسۍ لاندې یو خزانه د دفن کړې ده. دې زړه ته خو ځکه لوېده چې خو یې ټولې دنیا پاچا و سلیمان علیه السلام، که هغه خزانه م راویسته بیا به ټول عمر تاسې نشئ خوار. چې کرسۍ لاندې ځای یې راژور کړو، صندوق راوخو چې په هغه کې دا د جادو کتابونه دي. دا جادو دا خو تعلیم و تعلم کې جاری کیږي، څه اقوال و افعال دي یو بل ته سره ښوول کیږي. نو د هغو هغه خپل طریقې کار به یې لیکلي وو. چې راویسته ذاتي شیطان خبیث دغه انسانانو ته ویلې، وایي د سلیمان علیه السلام چې په ټولو دنیا حکومت کوو، انسانان هم تابع وو، پیریانان هم تابع وو، دی خو لوی جادوګر و، په جادو یې دا خلک تابع کړي وو. بس ذاتي د ټولو خلکو د جادو سلسله شروع کړه. د دغې وجې نه وایي په ټولو دنیا کې لوی جادوګر یهودیان دي. اوس هم تر ټولو خلکو نه زیات جادوګري په دې کې موجوده ده. او د نسبت سلیمان علیه السلام ته کو چې سلیمان علیه السلام جادوګر و، په جادو یې دا خلک تابع کړي وو، نو خلکو ذاتي دغه جادو سلسله شروع کړه. دا داغ په سلیمان علیه السلام پاتې و پاتې و پاتې و، په قرآن عظیم شان کې خدای دا داغ د ده نه پورته کړه. خو په سخت تعبیر باندې چې جادوګري خو کفر ده. سلیمان علیه السلام کافر نه و، خو پیغمبر و. کافر خو شیاطین و. دا اول د شان نزول په لحاظ دا خبره چې د سلیمان علیه السلام براءت و صفایي خدای پاک په قرآن عظیم شان کې نازله کړه. دا داغ یې د ده نه لرې کړو چې جادوګر نه و. جادوګري خو کفر ده. اوس په دې کې ضمناً خبره وکړو په جادو چې څوک جادو کوي کافر کیږي که نه. دلته خو تعبیر په کفر سره وشو. نو د موږ مذهب دا ده چې جادوګري دوه قسمه ده. یو قسم هغه جادوګر دی چې عقیده کې خرابي راشي، د ضروریاتو د دین نه انکار پکې راشي، داسې عقیده ورته پیدا شي چې کوم شی د دین په یقیني توګه ثابت وي، د هغو نه پکې منکر شي. داسې جادوګري دا خو اتفاقا کفر ده، دا کافر ده دا سړی. دوم قسم جادوګري په خباثت عمل باندې ده. بعضې خلک د الله تعالی وحدانیت مني، د رسولانو رسالت مني، د کتابو حقانیت مني، یعنی امنتو بالله اجزا ټول مني، عقیده یې روغه وي. لیکن عمل کې داسې عمل کوي چې د شیطان سره ملګرتیا پیدا شي. ټول عمر وایي یا په جنابت کې ګرځي، به الماضي کې کوي، ناروا کارونه زناکاري او بدعملۍ کوي. په دغه خباثت هم شیطان د ده نه خوشحاله شي. نو شیطان پټ شیان ورښیي، بیا القا ورته کوي. د ده په لیکلو کې بیا شیطان اثر پیدا کوي. خو خدای پاک دا قدرت ورکړی یوسوس الناس، خلکو ته وسوسې اچوي که نه اچوي، مرضونه مقرر کوي که نه مقرروي. نبي علیه صلات وسلام ته ښځه راغله چې د حیض مودې نه زیاتې وینې چې راځي، دومره وخت کېږي ما لمونځ نه ده کړی. نبي علیه السلام ورته وایي ولې دې لمونځ نه کړو؟ دا خو حیض نه ده، رکزة من رکزات شیطان، دا خو شیطان په هغه رحم کې لغته ووایي رګ د ښځې پرې شي. ګوره مرض د ده په واسطه خدای پاک هغه د راوست که نه راوست، دا خو حیض نه ده. دلته لمونځونه ولې پرېږدی؟ اوس نو دغه شیاطین چې دي په دغه د انسان خوشحاله شي چې بې المازه ده، په دغه خوشحاله شو چې په جنابت کې ګرځي،
په ده خوشحاله شو چې زناکار و لوتي و بدعمله ده، نو دغه شیطان معاون شي، بیا د ده په دم کې ظاهره اثر پیدا شي. لکه وروسته د اثرو څه اثار علایم ذکر کېږي په خپله. نو که داسې جادوګر و چې داسې جادو یې کوه چې عقیده یې د ایمان کې ضرر نشته خو عمل خراب ده، دغه جادوګري حرامه ده، ګناه کبیره ده چې اسلامي ملک وي په دغه جادوګرو باندې به پایبندي وي، تعذیر به ورکوي، ویې ټکوي به یې چې تر څو پورې توبه نه یې ایستلې، د بندیخانې نه به یې نه لرې کوي. اما د کفر فتوا نه پکوي. احناف د کفر فتوا نه پکوي. که عقیده کې خرابتوب راغی خو کافر ده، که عقیده کې خرابي نه وه عمل خراب و نو کبیره ګناه ده، زده کړه هم حرامه ده، ورښول هم بل چاته حرام ده، عمل کول هم حرام ده، چې دا نن سبا په اکثر اسلامي ملکو کې دا شکایتونه دي. په اسلامي ملکو کې په کور کې جنجال ده، دا بدبختانو ته چې ورشي وایي په تا جادو شوی، کیم دی ورښیي هم دی، دغه نه هم شکرانه اخلي، دغه نه هم شکرانه اخلي. جادو شته، تاثیر هم شته. اب وروسته ذکر کو اخو د قرآن نه ثابت ده. په پیغمبر علیه السلام ولې جادو نه و شوی، په هغه اثر نه و راغلی. شرعي دم هم شته، ولې د پیغمبر علیه السلام د شفا دپاره معوذتین خدای پاک نازل نه کړه، د هغه په برکت خدای پاک شفا ور نه کړه. اسلامي طریقې دفاع هم شته، آیاتو باندې علاج هم کیږي، هغه ناروا نه ده. نبی علیه السلام ته څوک راغله چې اوس په یو چا جادو شوي خپل بیبي سره نشي یو ځای کېدی، که څوک د دغه مشکل حل کولو دپاره یو دم وکړي دا روا ده که نه؟ وایي و دا خود روا ده، جادو ناروا ده، دفاع خو یې روا ده، دا خو د مسلمان دپاره خیرخواهي ده. نو داسې جادوګرو ته چې یو وارې ثابت شي چې رښتیا د جادوګري معامله کوي، نو چې کافر نه وي تعذیر خو لایق ده، ولې خو مرتکب د کبیرې ده. جادو کول کفر که نه ده خو کبیره ګناه خو ده. شکرانې ورکول هم ناروا دي چې دا څوک ورځي روپۍ ورکوي چې ما ته داسې تعویض وکړه چې پلانکی جنکی د ما سره ملګري شي، پلانکي باندې تعویض وکړه چې د دو د ورور په منځ کې جنجال راشي یا د دو د ښځې په منځ کې جنجال راشي، بیا شکرانې هم ورکوي. دا هم ګناهګار، هغه هم ګناهګار. دغه الله وویل چې دا جادوګري د سلیمان علیه السلام د انبیاو کار نه ده، دا د شیاطینو کار ده. دوم ځای په عطب کې دا راغله چې دغه یهودو تورات پرېښی، هغه شی شروع کړه چې هاروت و ماروت دوه ملائکې وې، په هغو نازل شوی و، هغو نه یې زده کړه کړه. دغه نه بیا معلوم شو چې جادو هم یو علم منزل ده. دلته څه اسرائیلیات هم شته خو موږ اسرائیلیات نه بیانوو، صرف دومره به ووایو. معجزه، کرامت، جادو، درې سره موږ چې شرع عقاید ګورو خارق العادت شیان دي، د خلاف د عقل شیان دي، خو فرق یې په څه شي کې ده. نبي چې حق نبي وي، مدعي د نبوت وي، څوک چې نه مني دی په اعلان معجزه ورته ښکاره کوی شي، تحدا په اختیار باندې معجزه ورته ښکاره کوی شي. مشرکینو نبی علیه السلام ته ویلې تا نبوت به هلته ومونو چې د اسمان سپوږمۍ ته اشاره وکړي دوه ځایه شي. پیغمبر علیه السلام اشاره وکړه، دوه ځایه شوه که نه شوه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. دوم چې نبی نه وي او خارق العادت د په لاس صادر شي، داسې شی چې د عامو خلکو د عقل نه بعیده خبره وي چې صادره شي، نو دغه انسان که د شریعت تابع و، د ده په لاس داسې خارق العادت ښکاره شو، یخ ته بیا کرامت ویلی کېږي. او که د شریعت تابع نه و، داسې شی ښکاره شو چې هغه د عقل خلاف و، هغه ته بیا جادوګري ویلی کېږي. لکه اوس مثلا موږ تاسو ته را روان ده وروسته واقعه، حضرت بیبي مریم علیه السلام د دغه چې اولاد پیدا کیږي، حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام، قرآن عظیم شان کې قصه راځي د وچې خرما بیخته چې موسم د میوو نه و، د دغه په بیخ کې ناسته ده، تکیه کوي، لاندې ویاله د اوبه موبه نشته، دا د درد نه پازابیږي، ملایکې ورته الهام کوي خذي بجذع النخل، دا خرما وکوروه چې د خوراک شاید درته پیدا شي، خرما خورئ، تازه خرما ورته رالویږي. اوس وخت کې خرما شته؟ دا اوس موسم د خرما و ده. په داسې وخت کې د بیبي مریم په لاس خرما پیدا شوې، دغه ته څه ویل کېږي؟
کرامت قرآن عظیم شان کې ثبوت. نور خو به بحثونه بیا په خپل ځای کې لږ لږ کې را روان دي. هسې یو مثال در کوم. دغه کرامت ویل کېږي او دا چې څوک د شریعت تابع نه وي او د ده په لاس باندې داسې خارق